بد اخلاق انسان د هیچا هم ښه نه راځي. که یو انسان څومره هم ښایسته وي د هغې اخلاق نه وي، په تحقیق سره هغه انسان هېڅ ښایسته نه دی. او که یو انسان د رنګ نه تور وي نو هغې کې چې کوم دی د ښایست کمی وي. په دې انسان کې چې کوم دی د اخلاق موجود وي، یعنې کوم کمی چې د ښایست دی هغه دې په اخلاقو باندې راوستی دی، په تحقیق سره دا انسان چې کوم د ښایسته دی. رقم تا نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د کوم انسان اخلاق ښایسته وي د قیامت په ورځ به په تله میزان کې ټوله کې دروند شی د اخلاق وي. یعنې اخلاق داسې وزنداره شی دی چې د قیامت په ورځ به تله درنه وي. نو موږ ته پکار دی چې موږ خپل اخلاق ښایسته کړو، او د کوم انسان چې اخلاق ښایسته وي یعنې خپل اخلاق کې ښه کړل، په د جنت کې چې کوم دی په لوړه مرتبه کې به ځان ته خپل کور جوړ کړي. نو اخلاق د نبي علیه صلات وسلام یو تحفه ده، ځکه چې کوم انسان اخلاق لري هغه د هر چا خوښېږي، هر چا ورسره خبرې کول زړه غواړي. نو باید موږ خپل اخلاق صحیح کړو. همدا رقم ته یوه ښځه وه چې د هغې نوم زینب و. هغې نبي علیه صلات وسلام ته ډوډۍ وکړله او د چیلي چې کوم دی یوه حصه یې ورته ذبحه کړله، نو په دې غوښه کې ورته زهر واچول. کله چې نبي علیه صلات وسلام راغی او دا ټیکلې ته کېناستو، نو چې کله ټیکلې نه یوه ټیکله راواغسته، مطلب یوه مړۍ راواغسته، کله چې ټیکله خوړله دې کې لږه حصه یې وخوړله، باقي لاس کې ونیوله. صحابهو ته ویل چې ای صحابهو تاسو دا ټیکله مه خورئ. هغه ورته چې ای د الله رسوله ولې؟ نبي علیه السلام ورته ویل چې دې کې زهر دی. کله چې نبي علیه صلات وسلام هغه ښځه راوغوښتله، نو ښځې نه یې پوښتنه وکړله چې تا موږ ته په دې ډوډۍ کې زهر اچولی و. نو ښځې ورته ویل چې تاسو څه پوه شوئ؟ نو نبي علیه صلات وسلام ورته ویل چې ما ته دې لاس کې ډوډۍ وویلې چې په دې کې زهر دی. نو دې ښځې ورته وویلې چې ما ته پته ده چې ما په دې ډوډۍ کې زهر اچولی دي، نو که چېرته ته د الله پاک صحیح او رښتونی پیغمبر یې نو ته به ما معاف کړې، او که چېرته ته د الله پاک پیغمبر نه یې نو ته به مطلب ما ته به سزا راکړې، ما ته به جرم راکړې. نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې زما په دې خبرې باندې معاف کړه. څومره مهربانه پیغمبر دی، څومره ښایسته اخلاق لري. یعنې ګوره یو کافره وه چې دې ته یهودیانو سازش کړی چې موږ به نبي علیه السلام ته زهر اچوو، بیا هم زمونږ خوږ پیغمبر داسې اخلاق چې ټوله دنیا ته نه متاثره وه. په دنیا کې به داسې اخلاق د چا پیدا هم نشي نو به د چا راشي. نبي علیه السلام چې کوم دی همیشه به خلکو سره ښه اخلاق کول، ځناورو سره، کافرو سره، ملګرو سره، هر چا سره بیا ښه اخلاق کول. نو موږ باید هم ښه اخلاق وکړو. ښه اخلاق سره د انسان ژوند ښایسته وي، خپله هم ځان ورته ښه ښکاري په ښه اخلاقو باندې، او خلکو ته هم ښه ښکاري. الله دې موږ ته ښه اخلاق را نصیب کړي. السلام علیکم.